پښتانه په خپل دماغ ټاټ هوار کړی وي، استعمالوي یې نه، چې کله به استعمال کوي خلکو به راونیوي وبې زړوي وبې اوښتي مړ به کوي. پښتانه د دوامه څه خپل دماغ نه سو استعمالولی، په دماغ یې ټاټ هوار کړی و، تر ټاټ لاندې دماغ ساتلی و، او د دنیا ټولو قومونو خپل دماغ استعمال کوي. وطن یې مخ ته بوتلی، ایجادات یې وکړل، امریکې ډالر کومې خوا ته بوتلی، وطن یې کومې خوا ته بولی دي، د دنیا وسایل ورسره دي، د دنیا سوپر پاور دی. چین دماغ استعمال کوي، د معاشي سوپر پاور روان دی، ګټې واخیستلې. رشیا استعمال کوي، تقریبا ټولو قومونو ټولو ملکونو وګړو دماغ استعمال کوي، ترقي یې وکړله، یو ځای ته ورسېدی. پنجاب استعمال کوي، خو پښتانه نه کوي استعمال. پښتانه ټاټ پاور کړی، دوامه یې ټاټ پاور کړی، چې دماغ به استعمال کوي وبې زړوي، دا چې دی دا وزړوي، دا ولې مازغه استعمالوي. خو نن وخت راغلی دی پښتانه له دماغه ټاټ وغورځوي، چې دا ټاټ یې غورځوي د دوړې ځینې ولاړې شولې، ډېر وخت دا ټاټ په هوارو. نو د پښتانه دماغ سالم پاتې دی، اوس یې استعمالوي. انشاءالله استعمال یې شروع سو، لاس یې ور واچوي، الله به خیر کړي، الله به ټولې مسلې حل کړي. بس اوس نو دعا یې ورته کوي، د پښتانه دماغ شروع سو، پښتانه خپل دماغ استعمال کوي، استعمال یې شروع کړي، انشاءالله ټولې مسلې به الله حل کړي.